هغه دین مهم نه دی، هغه ته دا مهم دی چې بس صرف مادي ارتقا وکړي، دا ورته مهم دی. ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستان نظام کفري دی، دا چې نور یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان سیاسي اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندګي نه کوي، لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دیني مصادر کوم حکم کوي، دا رقم د دې نظام نه ده. هلته خو تپل دي، هلته خو څوک حاکمیت د داسې چا په لاس ورغلی لکه شل کاله زموږ سرنوشت په لاس کې. هغه دین مهم نه دی، هغه ته دا مهم دی چې بس صرف مادي ارتقا وکړي، دا ورته مهم دی. په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادوال طالبان پاکستان ته په غلامۍ تورنوي، خو افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ سره دا څوم ځل دی چې لوړپوړي او ټیټپوړي طالبان د پاکستان پر ضد داسې خبرې او عمل کوي چې ښکاري دوی هغومره هم پر پاکستان تکیه نه دي لکه څنګه چې خلک یې وایي. ذبیح الله مجاهد چې د ازادي راډیو یوه خپرونه کې د شکریه بارکزی سره ګډ بحث کې ګډون کړی و، کله چې شکریه بارکزی ترې وپوښته چې آیا طالبان د پاکستان غیر اسلامي نظام اسلامي بولي، ذبیح الله مجاهد یې په ځواب کې وویل چې د پاکستان نظام د اسلام سره اړخ نه لګوي او قانون یې هم اسلامي نه دی. هغه وویل پاکستان کې قانون د داسې چا لخوا تپل شوی لکه څنګه چې تیرو 20 کلونو کې پر افغانانو تپل شوی و چې هدف یې ترې بریتانیا او د پاکستان پوځ و. هغه همداراز وویل پاکستانی چارواکو ته دین مهم نه دی، هغوی ته یوازې مادي او دنیایي ګټې مهمې دي. په همدې مهال شکریه بارکزی وویل چې پاکستان خپله کفري نظام دی، خو د 40 کلونو راهیسې افغانان چې سوچه مسلمانان دي خو د اسلام په نوم یې وژني او هیواد یې برباد کړی. هیره دې نه وي چې ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د ډیورن په اړه ویلي و چې دا د بهرنیانو لخوا تپل شوې کرښه ده او په دې اړه افغانان یو دریځ لري. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو را سره کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.